دا د الله تعالی خصوصي فضل او کرم احسان دی چې زموږ تاسو په جون کې د رمضان المبارک غوندې کې بابرکت میاش دا راوستلې ده. څومره پورې چې زموږ تاسو نه کیږي په کار دا چې موږ د دې میاشتې عزت او قدر احترام وکړو او څومره پورې چې زموږ تاسو نه کیږي په کار دا چې موږ په دې میاشت کې زیات نه زیات د نیکو اعمالو اهتمام وکړو. دا رمضان مبارک په حقیقت کې د اعمالو چې رقم میاشت ده. په دې کې د الله تعالی د طرف نه مختلف قسمه اعمال دا بندګانانو ته ورکړي شوي دي چې دوی د دې اعمالو اهتمام او پابندي دي کوي. د دې اعمالو نه یو عمل دی چې هغې ته ویل کېږي پښیماني. څرنګه چې ستاسو په خدمت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک ذکر کړی شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې په خپل الله تعالی او د هغه فرښتې په پښیماني کوونکو باندې رحمت نازلوي. دا د الله جل جلاله څومره انعام او احسان دی چې د روزې د برکت د هغې نه مخکې خوراک چې ورته پښیماني ویلی شي د امت دپاره د ثواب څیز وګرځولو او په دې کې هم مسلمانانو لره ثواب ورکوي شي. په ډېرو حدیثونو کې د پښیماني د فضیلت او د ثواب ذکر دی. علامه عینی رحمت الله علیه د 19 صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم نه د دې د فضیلت حدیثونه نقل کړي دي او د دې په مستحب کې دوی اجماع یعنی د عالمانو اتفاق نقل کړي دي. ډیر خلک د سستیا په وجه د دې فضیلت نه محروم پاتې کیږي او بعضی خلک د تراو نه پس خوراک وکړي او دشي او د دې د ثواب نه محروم پاتې شي. ځکه چې په عربي لغت کې د سحر هاي خوراک ته وایي چې سبې نږدې وخوړلی شي، لکه څنګه چې په قاموس نومي کتاب لیکلی دي. بعضو ویلي چې د نیمې شپې نه د دې وخت شروع کیږي. صاحب کشاف رحمت الله علیه روسته شپږمه حصہ ښودلې ده، یعنی ټوله شپه چې په شپږو حصو تقسیم کړي نو آخري حصہ مثلا که چېرې د نور پرېوتونه د صبح صادق تر ختلو پورې د لسو ګنټو وي نو آخري 2 ګنټې د پښمنی وخت دی او دی کې هم رسوالی بهتر دی، خو دومره رسوالی هم نه چې روجه شکی شي. دا پښمنی فضیلت په ډېرو حدیثونو کې راغلی دی. د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم ارشاد دی چې زمون او د اهلی کتاب یعنی یهود او نصارا په روزه کې فرق په پښمنی کولو دی چې هغوی پښمنی نه کوي. یو ځای ارشاد دی چې پښمنی کوي په دې کې برکت دی، یو ځای ارشاد دی چې په درو سيزونو کې برکت دی، جمع کې او سرید کې یعنی ماته کړه روټه کې او د پښمنی خوراک کې. په دې حدیث کې د جمع نه اهم مراد دی د مونږ جمع یا هر هغه کار چې د مسلمانانو جماعت یعنی ډلې یو ځای وکړي چې د الله پاک مدد هغوی سره وي. او سرید په پخه غوښه کې روټۍ چوري کولو ته وایي، دا ډیره خوندناکه روټۍ وي. دریم پښمنی نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم با چې به کله یو صحابي رضی الله عنهم ځان سره پښمنی خوړلو ته رابللو نو ورته به فرمایل چې راشه د برکت خوراک وخوره. په یو حدیث کې ارشاد دی چې د پښمنی په خوراک په روجه قوت حاصل کړي او د غرمې په خوب سره په آخر شپه کې د پاسېدو دپاره مدد حاصل کړي. حضرت عبدالله ابن حارث رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي رضی الله تعالی عنہ نه نقل کوي چې زه د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې په داسې وخت کې حاضر شوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پښمنی کولو. نو یې فرمایل چې دا یو د برکت سیز دی چې الله تعالی تاسو له درکړی دی، دا مو پرېږدئ. نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم په ګڼو روایتونو کې د پښمنی ترغیب فرمایلی دی، تر دې چې ارشاد دی چې که نور څه نه وي نو یوه چواره دې وخوري یا یو ګوټ اوبه دې وڅکي. د دې کبله روژهدار له د دې هم ثواب په خاص طور اهتمام کول پکار دی چې خپل راحت او خپل نفع او د مفت او ثواب هم ورسره، خو دومره ضروری ده
چې افراط او تفرید یعنی زیاتې کمی په هر سیس کې نقصانی دي. مو دومره کم خوري چې عبادتونو کې د کمزوري محسوسه شي او مو دومره زیاته خوري چې ټول وروس تروي اگر مې درته راضي. خپل هم د حدیثونو کې دې ته اشاره ده که یو چواره وی یا یو ګډ اوبه بل دا چې مستقل ځان لا حدیثونو کې هم د ډېر خوراک نه من راغلی ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د بخاری په شرح کې لیکلي دي چې د پښمنی د برکتونو ډېرې وجې دي. د سنت او تابعداري د اهلی کتاب مخالفت چې هغوی پښمنی نه کوي او مونږ ته تر خپله وسه د هغوی په مخالفت حکم شوی دی. دغه شان په عبادتونو قوت او په عبادت کې د زړه لګېدو زیاتوالی دې سره د ډېرې سختې لوږې نه اکثر بد اخلاقی هم پیدا کیږي. د دې نه د بچ کېدو شکل دا دی چې دغه وخت څوک ضرورتمند سوالګر راشي نو د هغه مدد کول، په ګاونډ کې څوک غریب وي د هغه هم مدد کول. دا وخت په خصوصیت سره د دعا قبلېدو دی. دا پښمنی د برکته د دعا توفیق نصیب کیږي. دغه وخت کې د ذکر توفیق هم ملاویږي او دې سره سره دا وخت کې دعاګانې چې لکه هغه الله تعالی قبلوي. څرنګه چې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شپې په اخره حصہ کې د الله تعالی رحمت دا اولنی اسمان د دنیا دی اسمان ته را رسیدلی وي او بار بار چې لکه دا اوازونه لګول کېږي چې آیا څوک شته ګناهګار چې مانه د خپل ګناهونو په باره کې بخښنه وغواړي چې زه ګناهونه معاف کوم، څوک شته بیمار چې زمانه صحت وغواړي زه ول بیماری په شفا کې چې لکه بدل کوم، څوک شته اوږې چې مانه خوراک وغواړي زه یې مول کوم، څوک شته تږي مانه د اوبو غواړي چې زه ول اوبه ورکم، او څوک شته قرضداري چې مانه وغواړي چې زه د قرض بوج د اوګونه سپک کما. دارنګه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی الله تعالی فرمای خبردار تاسو ټول په ټول باندې گمراه یې سوا د هاي کس نه چې زه ته هدایت ورکم زمانه اوغواړی هدایت زه تاسو ته هدایت درکم. تاسو ټول په ټول باندې بربندي یې سوا د هاي کس نه چې زه ورته کپڑے واچوم تاسو اوغواړی زمانه کپڑے چې زه ته کپڑے واچوم. تاسو ټول په ټول باندې چې رک اوګیه تګیه اوغواړی زمانه چې زم مالکم او زه تاسو تند چې لکه دا ماتکم. نو په دې الفاظ سره چې لکه الله تعالی ته ویل پکار دي اومده د پښمنی په وخت کې نو پکار دا چې مونږ داسې وخت کې را پاسو چې مونږ په دغه دوران کې 2 رکعاته 3 رکعاته نوافل د دې اهتمام وي ورسره چې لکه د قران کریم د تلاوت او ورسره چې لکه د دعا او داینه پس لکه بیا د پښمنی اهتمام. نو چې څرنګه ویل شي چې دا روزه دا ټول د اعمالو یو میاشت د اعمالو نوم دی مونږ تاسو د فکر دادي چې دا عمل هم په اهتمام سره کوو. الله دې مونږ تاسو په دې خبرو باندې چې سم او سم ورد د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.